السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو الله دې وکړي چې روغ او جوړ وایاست او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به د واتساپ یو ډېر خوندور او په زړه پورې سیټینګ در وښیم. دوستانو که چیرې تاسو واتساپ استعمالوئ نو باید چې تاسو دغه ضروري سیټینګونه ټول معلوم سي، ځکه دوستانو که چیرې ستاسو د موبایل فون یعنې ګیلري کمه وي، 16 GB وي یا 8 GB وي یا 32 GB وي، نو اکثره دوستان دغسې وي چې د هغو د موبایل ګیلري ژر ډکیږي، نو هغه بیا واتساپ نشي کولی، هغه هر وخت ګیلري شیان ډیلیټ کوي او بیرته ډکیږي. حالانکه چې د موبایل فون ډک سي فول بیا چې خالي کوئ هم هغونه نه خالي کېږي لکه اوله پلا چې خالي وي، نو تاسو د هغه در مخه دغه یو سیټینګ په خپل واتساپ کې زده کړئ، دغه یو آپشن ور آف کړئ یعنې ور بند کړئ، نو بیا چې په واتساپ کې کوم ویډیو ستاسو خوښه شول هغه تاسو په خپله سیو کوئ. نو اکثره ملګري دغسې هم وي چې ډېر ګروپانې وي په واتساپ کې جوین کړي وي، نو د هغو ټولو ویډیوې په خپله سیو کېږي. نو دوستانو تاسو دغه یو سیټینګ وکړئ، بیا چې تاسو هر څونه ویډیوې خبرونه هر څه ګورئ هغه به ګیلري ته نه ځي، په واتساپ کې تاسو نشرولی سئ، هر چا ته یې استولی سئ، مګر هغه به ګیلري ته نه ځي. او که هر دوست دغه مشکل راغلی وي چې د واتساپ کې شیان صفا کوي هلته یې ګوري او ګیلري ته نه سیو کېږي، نو دغه ویډیو در پایه وګورئ، د دواړو د مشکل حل لاره ده دوستانو. نو راځئ نور وخت نه اخلمه، د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو کوم در اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیوګانې وخت په وخت رسیږي، او نور دوستانو ته هم زموږ چینل ته راوغواړئ چې زموږ په چینل کې زموږ سره ملګري سي، یوازې تاسو ته نه چې ټولو ته فایده ورسیږي. نو دوستانو د هغې دپاره به تاسو راسئ خپل واتساپ او کلاو کړئ. نو چې کله مو واتساپ کلاو کړئ دلته به تاسو راسئ، ګورئ که چیرې تاسو غواړئ دغه اپشن ور آف کړئ، ګرده واتساپ ته د یوه چیټس د ګروپ ته هم در ښیم او د ګرده واتساپ ته هم در ښیم. نو دوستانو چې کله تاسو خپل واتساپ کلاو کړئ ګوره په دا کونج کې دغه درې ټکي چې دي دا به کلیک کړئ، دلته اخري اپشن دی په ساده واتساپ کې دلته ورته لیکلي دي سیټینګز، دا وینئ دوستانو دغه اپشن دی، دا به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو دا کلیک کړه نو دلته به تاسو راسئ چیټس ته، دا ګورئ دوستانو دغه دې نوم چیټس دی. نو چې کله مو په دې کلیک کړو چیټس معنا میسجان، نو تاسو به په دغه کلیک وکړئ. کله چې مو په دې کلیک وکړو دوستانو نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه اپشن دا اوس زما سره اپ دی، یعنې زما د واتساپ ویډیو وي آیډیو وي میسجان یو شی هم ما د موبایل ګیلري ته نه ځي، زما د موبایل فون نه په ډکېږي. که چیرې تاسو ته دا مشکل راغلی وي چې ستاسو د واتساپ شیان په ګیلري کې نه سیو کېږي، یعنې تاسو دلته شیان ګورئ په واتساپ کې ویډیو وګورئ هغه په ګیلري کې نه وي سیو سوي، نو تاسو بیا راسئ دغه اپشن وګورئ. که چیرې ستاسو سره دغسې اپ و لکه اوس دا ګورئ زما سره دی ګوره دغه، که چیرې ستاسو سره دغسې اپ و نو تاسو بیا راسئ دغه به داسې آن کړئ، او که چیرې ستاسو د موبایل فون ډکېږي یا فالتو فضول ویډیو ستاسو دغه ته ځي ګیلري ته په فضول تصویران ځي، نو هغه تاسو په دغه طریقه ور آف کړئ. بس تاسو به راسئ دا میډیا ته چې رالاست دا به آف کړئ. نو چې کله مو آف کړه بیا چې په واتساپ کې تاسو هره ویډیو ګورئ هغه به ګیلري ته نه ځي. نو دوستانو بله طریقه دا ګورئ اوس هغه اپشن تاسو آن کړئ. که چیرې ستاسو یو بل مشکل یا ستاسو سره آیډي وي نه سیو کېږي یا تاسو غواړئ چې هغه نه کړي د ګرده بند، بیا به تاسو بیرته راسئ هغه سیټینګز ته، دلته سیټینګ ته رالاست چیټس ته به راسئ او دلته به دا اپشن آن کړئ لکه اوس چې ما آن کړه. نو ګورئ دوستانو بله اسانه طریقه دغه ده، اوس ته ګوره دلته زما سره یو ګروپ دی هم د کاین ماسټر ایډیټ په نامه ایډیټینګ، نو دا اوس دا ګوره زه غواړم چې د دغه ګروپ تصویران ایډیوې ویډیوې زما د موبایل ګیلري ته نسي ولاړې، نو دا بیا در ګورو د اسانه طریقه ده. ګورئ دوستانو زه دغه تصویر ستاسو در مخه اوس تاسو ورته ګورئ زه دا صفا کومه، نو دا تصویر تاسو اوس ولیدئ چې دا اوس صفا سو، یعنې زما ګیلري کې سیو سو. زه اوس ځمه دوستانو ګیلري ګورم چې آیا سیو سوی دی که نه دی، تاسو ته مکمله طریقه درښیمه چې ستاسو هم سر په خلاص یو طریقه یې زده کړئ. دا ګورئ دوستانو اوس تصویر چې دی هغه دغه دی سیو سو، دا ګورئ دوستانو ما دغه تصویر اوس تاسو در مخه هلته په واتساپ کې صفا کړئ، مګر دلته اوس ورته ګورئ دغه بل تصویر چې دی دغه نه دی ثبت سوی، اوس زما په ګیلري کې نه دی ثبت. نو اوس به تاسو ته راسئ د دې دپاره به تاسو څه وکړئ ګورئ چې هر ګروپ ته رالاست دلته به راسئ د هغه ګروپ په دغه نوم به کلیک کړئ، چې کله مو په دې کلیک کړه نو په دې لوګو په نوم به کلیک کړئ، نو دلته به تاسو راسئ ګورئ دوستانو دغه اپشن دی دغه د تصویر غوندې اپشن دی دا ګورئ میډیا، دغه میډیا ته چې تاسو رالاست نو دا به په اول اپشن باندې ولاړ وي، تاسو به ګورئ په یس نه په نو بیا ودروئ. دا ګورئ دوستانو درې اپشنه دي، تاسو به راسئ ګورئ دا اوس په دغه ولاړ دی
دلته دا به په دغه ولاړ وي، تاسو به په دغه نه دروئ، په دغه به ودروئ. دا ګورئ دوستانو په نو. نو چې کله په دا نو ودروئ دلته په دغه اوکې باندې کلیک کړئ. دا ګورئ دوستانو دغه اوکې چې دی په دې چې کله کلیک کړئ نو اوس به ستاسو سره صرف د دغه یوه ګروپ شیان نسي وکېږي. نور د ګرد واتساپ شیان به ځي مګر د دا یوه ګروپ ته به نه ځي. نو راسئ دوستانو چې دا ګورئ دا تصویر ما څخه پاک ولاړ ګیلري ته، خو دا بل تصویر زما سره په ګیلري کې نشته. تاسو زما د موبایل ګیلري ته وګورئ، بل تصویر به زما سره نه دی سیو شوی. ګورئ که زه راسم دا صفا کړم دلته ګورئ دا بل تصویر دی ما څخه پاک دی، دا خو زما سره په ګیلري کې باید سیو شوی وای، خو زه اوس دلته راځم دلته اوس ورته ګورئ هغه تصویر دلته نه راځي. دا ګورئ دلته اوس دا یو تصویر دی نور نه راځي، پر دغه ځای ودرېد. مګر اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تصویر تاسو د ځانه سره سیو کړئ، نو تاسو به سمپل اسانه طریقه په دا تصویر به کلیک کړئ. چې کله په تصویر باندې کلیک کړئ ګورئ دلته که ویډیو وي که تصویر ګرته یو شی وي، تاسو ګورئ دلته به په دغه درو ټکو کلیک وکړئ، په دا کونج کې په دې چې کله کلیک وکړئ نو ګورئ دوستانو دلته سیو ورته لیکلی. دا ګوره په انګلیش باندې سیو دی، دا تاسو ته ښکاري دوستانو. دغه په دا سیو چې کله تاسو کلیک وکړئ دا ستاسو سره په ګیلري کې سیو شو. اوس ورته ګورئ دوستانو هغه تصویر به دلته اوس خپله راشي، تاسو ورته انتظار دوستانو هغه تصویر به ستاسو در مخه دغه دی راغلی. ورته وګورئ مخکې هلته یو اوس دلته 200 ګوره خو اوس سیو شو. ګورئ واتساپ دلته واتساپ ایمیج دلته صرف واتساپ ورته لیکلی دی، واتساپ خو سیو شو. نو دوستانو خدای دې وکړي چې په ویډیو مو سر خلاصوي. که ویډیو خوښ شوی وي ضرور درسره لایک کړئ او ښه ښکلی کمنټ هم راته وکړئ. وسلام د الله په امان. ماته اجازه راکړئ در نورو خوندورو معلوماتي ویډیوګانو پورې.